بسم الله الرحمن الرحیم سورة البقرة مدنیت دا مدنی سورت دی آیتون ورکی 200 دی رکوگانی ورکی سلور دی ترتیب مصحفی و ترتیب عثمانی رضی اللہ عنہ دویم ترتیب نزولی و اتیایم 87 نمبر سورت دے پا نزول کی پمنا کې د حجۃ الوداع په موقع باندې دوسو نمبر آیت دا نازل شوی دی په دې سورۃ کې 281 نمبر او په دې کې آیت دی چې اخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس الى اخر الايه الف لام میم دا 29 حروف مقطعات دی 29 او دا 29 د یو کم دیر سورتونو په وایلو کې دا راغلي دي اما دې خبره باندې پوه شوي اوس 29 حروف مقطعات کم دي کم سورو کې راغلي دي بعد حذف تکرار د حروف تهجی نصف جوړيږي سورلس جوړيږي اغه یو کم دیر حروف مقطعات چې د یو کم دیر سورتونو په وایلو کې راغلي ناغه دي الف لام میم سورۃ بقرہ کې راغلي الف لام میم سورہ آل عمران کې راغلي دوش الف لام میم صاد سورۃ اعراف کې راغلي دریش الف لام را سورۃ یونس علیہ السلام کې راغلي الف لام را سورۃ ہود علیہ السلام کې راغلي الف لام را سورۃ یوسف علیہ السلام کې راغلي الف لام میم را سورۃ رعد کې راغلي الف لام را سورۃ ابراہیم علیہ السلام کې مرضی سورۃ حجر کې بیا راځي الف لام را سورۃ مریم رضی اللہ عنہا کې راځي کاف ها یا عین صاد سورۃ طه کی راضی طه سورۃ شعراء کی راضی طاسین میم سورۃ النمل کی راضی طاسین قصص کی راضی طاسین میم عنکبوت کی راضی الف لام میم روم کی بیا الف لام میم راضی لقمان و سجدہ کی بیا الف لام میم راضی سورۃ یاسین کی یاسین راغلے سواد کے سواد راغلے مومن کے حامیم راغلے سجدہ کے حامیم راغلے شورا کے حام میم عین سین قاف راغلے زخرف کے حامیم دخان کے حامیم جاسیہ کے حامیم احقاف کی حامیم قاف کے قاف و نون کی نون راغلے 29 سور 29 حروف مقطعات راغلی دا تکرار د الف سره 29 جوړیږي بدون د تکرار نه 28 جوړیږي بدون د الف نه 28 جوړیږي او بعد حذف تکرار سورلس جوړیږي حمزه لام میم صاد را کاف ها یا عین طا سین حا قاف او نون نو دا دغه جوړیږي اوس پدې کې مذاهب پدې کې ډیر دي چې د دې حروف مقطعات فی اوائل السور د دین غرض الباری جل جلاله سده مذاهب پکې متعدد دي خو زبا 5 مذاهب ستاسو په خدمت کې عرض کړم اول مذهب
اول مذهب پدې کې مذهب المتقدمین دی وهو السکوت هغه سکوت کړي دي چپ پاتې شوی دي سکوت چپوالی ته وایي الف لام میم بس چپ پاتې سم نه وایي ذالک الکتاب دا کامل مکمل کتاب چې لا ریب فی پدې کې شک نشته دی هغه وایي ما يعلم تاویله الا الله دا یو مذهب سکوت چپواله بس دویم مذهب پدې کې د متأخرین دی متأخرین پدې کې قسم قسم تعویلات کوي سکی قسم قسم تعویلات کوي بعض وی چې دا اسماء الباری دي حروف مقطعات فی اوائل السور د سورتونو په اولو کې چې دا کم حروف مقطعات راغلي مقطعات مرتضی کوي د یو بل نه کټ کټ به وې کنه الف لام میم قد شو کنه مقطعات قطع قطع شو نو متأخرینو کې یو جماعت داده چې دا اسماء الباری جل جلاله دي د الله پاک نامې دي لکه علی صاحب د منقول لی علی صاحب دعاګانې کولې دعا به چې کوله دعا به مصدره ک پسو لسونه به وجد ک یا کاف ها یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف نو یا به په داخله کا نو ګوي کې د علی سے ابراهيم دا وجدا اسماء الباری دي لکه خلق دعا کوي یا الله وی کنه یا الله یا رحمان یا رحیم نغب ویل یا کاف یا کنه یا کاف ها عین صاد وغیرہ وغیرہ دا ورکی یو قول بل قول دا دی چې دا اسماء القرآن دي د قرآن نامې دي خان دغه الله په خپل فرمایي الف لام را اوس الف لام را څه شی دی کتاب انزلنا دا کتاب دی چې موږ نازل کړی دی کنه الف لام را کتاب دا کتاب دی او حکمت آیاته کنه نو دا اسماء القرآن د قرآن نامې آواز وی جنا دا حروف مقطعات فی اوائل السور دا د هغه صورت نامی دي چې د کوم صورت په اول کې دا حروف راشي ولکه پیږي الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم سورۃ یوسف علیہ السلام کې دا راځي کنه دا دغه صورت نامه شو آواز وی جنا د اشارات دي کلماتو ته دا حروف سدي اشارات دي سبازي کلماتو ته لکه د سورۃ بقره د الف لام میم راواله الف لام میم فالالف اشاره الى كلمه الله کلمې د الله ته اشاره ده واللام اشاره الى كلمه جبريل ولکه پوښ غنا والمیم اشاره الى كلمه محمد صلی الله علیه وسلم نو دې کې مقصد دا دی چې دا قران کریم من جانب الله په واسطه د جبرئیل علیہ السلام په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې په 23 کال کې قسطن قسطن نجمن نجمن ټوکړه ټوکړه نازل شوه دی د اشاره ده خدا تعویلات دي ښه مرتبه د ځوان کې دي او پنځم مذهب ورکدا دي چې دا اسرار دي اسرار جمع د سر سر راز ته وي او راز د دوو کسانو منځ کې دا اسرار دي بین الله و رسوله دا الله تعالی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په درمیان کې شاعر وی کنا میانی عاشق و معشوق و رمزیس اگر چې اطلاق د عاشق په نبی په الله تعالی باندې دا صحیح نه دی عاشق به ورته نه وایي نه په میان د محب او د محبوب کې سره زونه دي کرامن کاتبین راهم خبر نیس کرامن کاتبین تم د دې پته نشتا چې دا څه شی په دې زره المانی لیکلي دي
د ابوبکر صدیق سے قول نقل کړي لکل کتاب سرنا، هر کتاب کې صدراس خبري وي. وسر القرآن فی اوائل السور، او قران کریم کې دراس خبري سدي د سورتونو په اول کې چې دا کم دي نو دا دراس خبري دي بین الله ورسوله صلی الله علیه وسلم. دا روح المانی لیکلی دي. امام شعبی و سفیانی ثوری و جماعت د محدثین هم د دې قیل دي چې هي سر الله فی القرآن، دا راز دی د الله تعالی قران کریم کې. ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه د عمر فاروق صاحبنا، عثمان ذوالنورین صاحبنا، عبد الله بن مسعود صاحبنا قول نقل کړي چې د درې واړو ویل چې الحروف المقطعه، دا حروف مقطعه دا متشابهات فی اوائل السور من المکتوم الذي لا يفسر، دا د هغه پټ راز ندي چې قابل تفسیر ندي، تفسیر به نه کوي. دیو جنا ترجمه کوونکې د اهل سنت والجماعت چې دل تراشی غوي الف لام میم الله د الله حبیب د دې معنی باندې خپويږي بس مخ کړي. او ګستاخان او بی ادب خلک چې ترجمه کوي هغه نبی له سلام ور سره نه یادای الف لام میم الله د دې معنی باندې خپويږي، ولی به صفت د علم کې نبی له سلام الله سره سین شریک. نو ما درته ویل چې من لم يميز بين صفه الله وصفه العبد فهو ضال، دا الله د مخلوق د صفات او منځ کې چې فرق نه کوي دا سړی گمراه دی. فرق پکې پوښ باقی دا چې په صفت د علم کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بری تعالی سره په ذکر کې معن شریکول شي کنه، شرکت په ذکر مراد ده. ها نو بالکل صحابونه و چې نبی اسلام د یو مسلې په پوښتنه وکړه هغه جواب بسو الله ورسوله اعلم. حالانکه دو ذکر شو الله او نبی اسلام اعلمان پکار دي او هغه اعلم په اعتبار د مذکور هر واحد ته راځي کوي. اعلم د په ذکر کې دواړه شریک کې شریک نه کوي، نو دې کې شرک د کوم ځای نه راغی. دا خو ویل شي. بل نور الانوار لیکلي دي 93 صفحه ده چې دا د نبی له سلام او د الله تعالی منځ کې رازونه دي. دنیا کې د دې علم الله بل چاته نه ورکوي، وی قیامت کې به د دې علم په هر احد باندې منکشف شي. او نبی صلی الله علیه وسلم سره د دې علم ذکر شتا چې بیا د نزول مقصد څه شو چې هغه سره علم ني. بیا خو دې مثال دی لکه نور الانوار وای لکه د زنجي سره چې په عربي کې خبرې کوي. مبارک ته په دې علم وو نو چې الف لام میم ترجمه تراشي نو دا وضاحت بکې چې الله ورسوله اعلم. د دې معنی باندې الله او د الله حبيب خپوي صلی الله علیه وسلم. ولکه پوښ غنا روح المانی لیکلی دي فهي اسرار بين الله وبين رسوله لم يقصد بها افهام العامه. ولکه پیږي دا د الله او د نبی له سلام منځ کې رازونه دي، دې سره قصد اراده د افهام د پویولو د عام خلکو نه دي شوی چې عام خلک ور باندې پوي. بس دا د مبارک صلی الله علیه وسلم په درمیان کې او د الله درمیان کې راز دی. بل افهام الرسول بلکې د نبی کریم علیه السلام افهام په دې مقصودو ومن شاء افهامه، او دا هغه چې افهام په دې مقصود دی چې الله تعالی اراده دغه د افهام کړی وي من کمل اتباعه چې هغه اکمل ترین کنا متبعین د نبی کریم علیه السلام نو هغه ته الله تعالی د دې علم سنی ورګي. ابیا وی قد سنه الله سبو روح المانی والا كما روي عن النبي كما روي عن ابن عباس رضی الله عنه. لکه څنګه ابن عباس شبدا دا وکړو انا من الراسخين في العلم وانا ممن يعلم تاويله. زه پر راسخين في العلم کې داخلم او زه هغه څوک يم چې تاویل د متشابهات خدای تعالی دا علم ما ترا کړی دی. مذهب د شوافیو کې وما يعلم تاويله الا الله باندې حصر اغه نه ملي کنه، وقف لازم نه ملي کنه.
هغه والراسخون عطف کې بچا الا الله باندې وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم موږ دلته وقف لازم نه الا الله والراسخون جمله مستأنفه ده الراسخون في العلم حسب دی چاغي بوي يقولون آمنا به كل من عند ربنا غیب دا خبره کوي والته حصر راغلی او حصر سدي وایا حصر په نسبت د عام خلق راغلی وما يعلم تاويله الا الله حصر اضافي دی کنه ها خدای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم استثناء خو بغشته کنه د بیا خو د وحي مقصد فوت کیږي کنه فوت کیږي او مجدد الفیضانی سے بغه هم دعوه کړي واخا ودع المجدد للالف الثاني ان الله تعالى اظهر عليه تاويل المقطعات هغه مبارک هم دا دعوه کړي وا او قاضي سن الله پانی پتی رحمت الله علیه فرمایي وی زما پنیز پدی کی فیصله دادا قطعی فیصله دادا حق خبر دادا چې دا متشابهات دي او مخفی رموز او مخفی اسرار دي صرف د الله تعالی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په درمیان کې دایر دي عام خلق د دې د علم د پاره لار نه لري د دې علم ورسره نشته دي علامه سجاوندی فرمای چې د حروف مقطعات باره کې د صدر اول د اول زمانه د تمام خلق متفق الفاظ دادي چې انها سر بین الله وبین نبیه صلی الله علیه وسلم دا علامه سجاوندی فیصله ده بهر حال نو دغه الف لام میم کې چن خبري وي دلته بیا لک خلاصه زده کې ذهن کې ځان سره کینه وي ښا چې د دې حروف مقطعات نه بعد تر دغه شلم آیت یا ایها الناس تر دې زی پوری د دې دوه رکو خلاصه صده نو یاد ساته چې بدی کې اول عظمت او حقیقت د قران کریم بتا د ذکر شي عظمت قران بیانېږي حقیقت قرآن بیانیږي پدې الفاظ ذالک الکتاب ذالک اسم اشاره ده او دا د بعید د پاره استعماليږي قریب ته حاضر استعماليږي متوسط ته ذاکه استعماليږي خو چې کله بعید ته اسم اشاره ده قریب ته اسم اشاره د بعید مستعمل شي نو مقصود عظمت شان د مشار الیه کدل ته کتاب قریب دی او اسم اشاره ورته د بعید راځي کذالک دغه کتاب چې دی نو عظمت د کتاب ته اشاره شي او الف لام راغلی کامل کتاب ذالک الکتاب نګور حقیقت د قران څه دی دا قران چې دی دا کامل مکمل عظیم الشان کتاب چې دی لا ریب فی نشته هیڅ قسم شک په ثبوت ده کی دا ثابت دی قطعی ثبوت دی او نشته دی هیڅ قسم شک په احکام ده کی احکام ده دم قطعی دی منی به چاویلی چې دا خبر دی خو معنی نه ده لا ریب فی لا ترتابو فی شک پکې مکوئ کده کې خلکو شک کولو پدې سره ما یو سوال د فک کته وی چې الله وی دې کې شک نشته دی ډېر خلک پکې شک کې لګي جواب دا دی الله وی شک مکوئ کنه شک ولې کوي دا غو شک کتاب نه دی کنه هدل للمتقین هدن مصدر دی په معنا د هادی مبني للفاعل شو راهنما دی للمتقین پرهیزګارانو لرا متقین جمع د متقی او متقی مشتقی دی یو بل لفظ نه جوړ شوی چې تقوا ده تقوا په دوه قسمه ده یو ظاهری ده او بل باطینی ده ظاهر د شریعت کتابونو نزدکیږي او باطینی تقوا د سینو د مشایخ او دربارونو د پیرانو نزدکیږي او باطینی تقوا د سورۃ انبیاء کې اشاره شوی ده ومن يعظم شعائر الله سوچ تعظیم د شاعر الله کوي فإنها من تقوى القلوب
دا د قلوبو د زړونو د تقوا علامه ده او دا تعظیم نشید من تقوى القلوب سراج منیر دغه تعویل کړي زړم تقوا لري مشکات شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د سینې ته اشاره کوي تقوا ها هنا تقوا مطلوب او مقصود او ماموره عدل ته د سینې تقوا ده استاد قلب په تقوا متصف شي او د قلب تقوا څه ده تعظیم د شاعر الله او کشف النور اصحاب القبور کې عبد الغنی نابلسی سیم لیکلي دي چې شاعر الله کې علما ربانیین مشایخ د طریقت صالحین دغه مزارات دم ورکې داخل دي چې د ژوندو او مړو وفات شوه بزرګانو تعظیم او احترام او تکریم پکې وي دا متقی دی او د زړه تقوا په د کې د قران هدایت دته دی اسنه د نه د قران په نوم باندې تنظیم جوړ کی او دا شاعر الله به حرمتیانه کوي او سخت ګستاخ وي ا دې وی قران مانی ولې د قران بشن زمخ کی بوزم عجیبه دا د عوامو فرق نه کوي خلک اغه ته دا نور خلک او دا نور مولایان صاحبان د قران دشمنان ښکاریږي دې ګوره د قران مخالفت کوي او دغه منکرین حدیث هغه د قران خادمان غړي حال دا دی چې ګوره ندی په قران عمل کوي نه په حدیث عمل کوي د قران الفاظ صحیح وي ترجمه د خېټې نه کوي او هغه تحریف ته هغه خپل خواهش ته نوم د قران ور کوي اپتا منی کته دا غینه مخالفت کې هغه ورترت کې نو تا بدنامي وي د قران مخالفت کوي د قران مخالفت مونږ نه کوو ته د قران غلطه ترجمه کې مونږ دغه مخالفت کوو قران زمونږ د استاسو نه دی د قران صحیح ترجمه مونږ د مفسرینو په حواله کوو کنه را میدان تش یو خو مونږ دې ته نه وی چې اقیم الصلاه جمعه تراش او جمع قائم کو جمع کې ودرې کو چارندام کو مونږ کوي دا مونږ نه دی وی نظام درست کا نظام څنګه درست کا بس دا بادشاہان ویلې کوي مونږ خوارج راواله بس نظام بدرو شي اقیم الصلاه باندې عمل راغی نو دا قران دی کدا تحریف دی دا قران نه دی کنه نظام درست کا بهر حال ناول حقیقت و عظمت د قران کریم بیان شي ذالک الکتاب دا کامل مکمل کتاب او قران چې دی لارې به فی بد کې شک نشتا شک پکې مکوي ثبوت کې شک نشتا احکامو کې شک نشتا دی د نفس الامر دا بالکل مطابق دی منزل من الله دی هدل للمتقین رهنما دی پرهیزګارانو لرا باقی اتل آیاتونو کې سلور تا طوائف ذکر کیږي ښا اغه سلور طایفی سوق دي مؤمنان د اهل اسلام دایوش مؤمنان د اهل کتاب لکه عبد الله بن السلام او د غملګری دریمه طایفه کافران سلورمه طایفه منافقان اتل آیاتونو کې بدا سلور طایفی ذکر شي مؤمنان من اهل الاسلام مؤمنان من اهل الكتاب كعبد الله بن سلام واصحابو او کافران پکا کافران او منافقان دلستونی ماران اتل سیاتونو کی د دې ذکر وشي اوس دی اتل سیاتونو کی یو آیت دا فی حق المؤمنین من اهل الاسلام دی د اهل اسلام چې کوم مؤمنان دي دغه بارک یو آیت راغلی دی اوس دا متقیان څوک دي چې قران ورته راهنما دي الذين دا هغه کسان دي رب کریم فرمای یؤمنون بالغیب یصدقون قرطبی وی چې تصدیق وکړي دي په غیب باندې باور کوي دي بالغیب په نادیده سيزونو باندې نلیدلی سيزونو باندې تصدیق کیا لکا وحدت د الله رسالت د انبیاء قیامت راوالا حشر راوالا حساب راوالا جنت راوالا جهنم راوالا میزان راوالا صراط راوالا ملائک راوالا عذاب قبر راوالا دا ټول غیب شیا دي د دې په تصدیق کوي دا مؤمنان دي دا متقیان دي ويقيمون الصلاه او گزاری بدی قیمی بدی منزل را منز کم چې په حدیثو کې داغي تشریح راغلی ده
قولا یا فعلا یا تقریرا. نبی علیہ السلام د موږ وضاحت کړي کنه صلوا کما رأیتمونی اصلی. قرآن په د نازلو عالم الناس بکتاب الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هر چا نه زیات د خدای په کتاب باندې پوهه شخصیت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه. الله ورته اقیم الصلاة منس قائم کړ او صلات بسنګ قائمه. مبارک صحابو ته وی صلوا صلات داسې قائم کړي کما رأیتمونی اصلی، څنګه چې ما ګوري چې زه قائمو او څنګه زمونږ کوم د سم کوي کوي. بس دا د صلات اقیم الصلاة تفسیر شو غنه نبی علیہ السلام په خپل بیان کړ. اوس که څوک دینه مراد د منځ نه دی، نظام درستول تنه مراد دی، معاملات برابرول تنه مراد دی، دا تحریف دی په قران کې. او د اقیم الصلاة داسې تفسیر کولی چې په 1400 کاله په دې دومره طولانی مدت کې په دې دومره عظیم جمع غفیر د امت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کې سوا د منکرین او حدیثونو دغه ترجمه او دغه مقصد نه بل هیڅ نه دی غستګی نه دا غز او دا میدان ولکه پوش ويقيمون الصلاة گزاری و دی منزلرا خو سره د لحاظ دا غټول حقوق چې کتب الفقه ذکر کړی دي. د فرایض باور کې خیال ساتي، واجبات او خیال ساتي، سنن او خیال ساتي، مستحبات او خیال ساتي، محرمات او مفسدات او مکروهات او نوزان ساتي. نو دغه طریقې سره منځبه قائمي اوقات د اوقات او خیال ساتي. ومما رزقناهم او بازی دا غمالنا چې موږ ورکړې دي دیته ينفقون دی به خرچي کوي ورکي به اهل حقوق ته خرچي به نه کوي، ایال باندې به خرچي کوي، اقرباو باندې به خرچي کوي، همسایگانو باندې به خرچي کوي، سایلانو باندې به خرچي کوي. نو مارس کولو چې په 18 آیاتونو کې د 4 طوائف ذکر دي. یو طائفه مؤمنین من اهل الاسلام په یو آیت کې دغه ذکر شو. اوس دی بل آیت کې د مؤمنینو من اهل الكتاب ذکر کیږي. لکه معرض کو عبد الله ابن سلام او دغه ملګری پوش د اهل کتاب خو ایمان راوړل. والذین متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې باور کوي، یقین کوي، تصدیق کوي بما انزل الیک پاک کتاب چې را لګلې شوی دی تا ته چې قران کریم دی. پوش پدې به تصدیق کوي. وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو په هغه وحی چې را لګلې شوی دی من قبلک په خواستانه چې تورات دی، انجیل دی، زبور دی یا نوري صحیفه د دې به هم تصدیق کوي. لکه عبد الله بن سلام او دغه ملګری داسیو د قران تصدیق هم کولو او د ما سبق کتابونو تصدیق هم په خپل وخت کې کړو، باغیم ایمان ساتلو. ایمان موږ په ټولو کتابونو باندې لرو چې دا د اسمان نه نازل شوی په خپل وخت کې دا هدایت نامې وي، دا هدایت کتابونه. خو اوس په دې زمانه کې په هغه شکل او صورت نه دی پاتې چې په کوم شکل او صورت نازل شوی، تحریفونه ورکی شوی دي، اول منسوخ شوی دي. خو د نسخ دا حکم ما سبق کتابونو ته په اعتبار د بعض احکام او د فروع راځي دي. عقیده او اصول نسخ نه قبلې ښه کوم عقیده چې تورات کې او انجیل کې او زبور کې او نور صحف کې او هغه عقیده قران کریم کې ذکر ده. دیو جن د قران کریم په اوصافو کې او صفت بدر تدارازي او بار بار برازي مصدقا لما بین یده. قران کریم د ما سبق کتابونو تصدیق کوونکې دي او دا تصدیق د قران کریم براجیوي اصول ده. ځکه ایمان تجزی تبعث تقسیم تقدید نه قبلي ایمان او اصول او عقیده د کل انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والتسلیمات دا واحده و. دا عقیده یو مسله چې د الله د هر نبی له سلام نه تا ثابت شو بشک بلا شبهه دا هغه یوې مسلې نسبت ټول انبیاء ته کولې شي. د عقیده د ټول انبیاء یو اصول د ټول انبیاء یو. نو فروعي اختلاف دا انبیاء په درمیان کې راتلې شي او راغلي دي ثابت دي
اما عقیدوي اختلاف د انبیو په درمیان کې نه وو او نه راتلی شي او نه گنجائش لري. ولکه پوښو وما انزل من قبلک نما سبق کتابونو ته اشاره وشو، تورات، انجیل، زبور یا نور صحف. نیم بعد کنه وی کدیانه بعد کې راغلی نو که بعد کې چا دعوی کولی دا به دجال او کذابی خان او حکومت وقت باندې دا قتل واجب دی. وبالآخرة هم یوقنون، په آخرت باندې دوی چې کوم دی یقین بساتی، یقین لري چې دا برازي. یا خدار موصوف ورته مقدر کړ. وبالدار الاخرة پکور حس کور چې رستنه کور دی باغی بدی یقین ساتي، یقین بلری. دا متقیان دی، قران دی طرح نما دی. او یا ډایرک وای وبالآخرة په آخرت باندې چې قیامت دی هم دوی چې دی یقینون یقین لري چې دا برازي. او قیامت باندې یقین دا دی چې ما فی القیامت، ما فی یوم القیامت، دا غي چې څومره احوال دي په دې به هم ایمان لري. ها لکه شفاعت دا به حقیقي فی یوم القیامه. ایمان بالآخرت دا دی چې ایمان بشفاعت فی یوم الاخرت دا به هم ست ایمانی. ها فی یوم القیامه نسب د میزان بکیږي. وندع الموازین القسط لیوم القیامه. نستاوه په میزان ایمانی دا ایمان بالآخرت دی. د چا مخونه بسپین شي، د چا بتور شي. یوم تبید وجوه وتسود وجوه. د قیامت هغه ورځ دا سپین بشي مخونه او تور بشي ډیر مخونه. نه پدغه بسته ایمانی دا ورځ د قیامت شو. عمل نامې به خلکو ته په خلاص او چپ لاس کې تقسیمېږي، پدې بسته ایمانی. بعض خلک به وایي مال هذا الكتاب زما دې عمل نامې باندې څه چل شوی لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها. چې نه پریدي نه زما وړه ګونه او نه زما غټه ګونه ټول په ځان کې شمیرلې ورګری کړی دي. دا خو چې ما کړ لکس کړي وړو کې غټ ټول پکې موجود دي. دا په دې څه چل شوی دا په دې واسطه ایمان چې دا حق دی. چاته په خلاص چاته په غس. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرؤوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. په خلاص عمل نامې قران کریم بار بار ذکر کړی او د غس لاس د عمل نامو ذکر قران کریم کې د قیامت د ورځې راغلي. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوتى كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. او بیا پس راځي ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ابي گناخي چې انه كان لا يؤمن بالله العظيم. فليس ایمان نو ولا يهد ولا طعام المسكين. د مسكين په طعام به تهدید تیزول به نه کول، سو به تیزول نه سستول به مکو خیرات. د مولیان خلق لټي ځان د پاره وي نو دا جهنم ته جزیو په غسلا سملامه ور کوي. د دې رزل ګناه دا وا یو د الله بارک عقیده خراب و، جسم به ورته ثابت ولو په فوقیت حسی او مکانی سره به د عرش د پاسه غنلو. الله ته به جهاد د فوقیت ثابت ولو، عقیده مردار و. بل دا چې په مسكين په طعام خلق تیزول نه سستولي نو په غسلا سملامه ور کوي. نو دام پدی به ایمان لري چې باز خلکو ته په غسلا سملامه ملایي. بعضی به جنت ته داخليږي، بعضی به جهنم ته داخليږي. جهنم کې بیا جهنميان به आवाजونه کوي ربنا اخرجنا منها. خدای موږ د جهنم نه وباس، دنیا ته بیا ولېګا. فإن عدنا فإنا ظالمون. کوم بیا د ګناه او د انکار طرف ته ورګرځیدو عوده مکو موږ ډېر غټ ظالمانی خو یو چانس سره دنیا ته ولېګا. الہ به ورته وی قال اخسوا فيها كل شيء. کور خلق چاته وي سپیته وي. الخوارج کلاب النار. خوارج په جهنم ته د سپو په شکل زی ځکه ورته الله چې څو کورش کول ولا تکلمونی ما سره خبرې مکوئ. ولی انه کان څنګه دی نه
انه کان فریق من عبادی یقولون دنیا کې زما د بندګانو یو ډله وه هغوی به دعاګانې کولې ربنا آمنا فاغفر لنا څنګه راځي بل خو ولاړې ته غلی شه که نه تا پکې بل سټیشن راونیو انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا نو تاسو هغه مسخرو باندې نیولي خندا ورپسې کول چې دې دعا ته وګوره دې بدعتیانو ته وګوره کنه څومره دې دعاګانې کوي په دعام نیولي د په مسخروم نیولي نو ما سره خبرې مو کوي کورش نو دا روز قیامت کې بدا شزونه واقع کیږي په دې بستا ایمانی دا وبالآخرة هم یوقینون کې دا ټول خبره راغله لکه څنګه چې ومما رزقناهم ينفقون کې فی سبیل الله تمام خرچ راغی هغه جمعات کې څوک چاند ورکي که مدرسه کې ورکي او که مور او پلار باندې خرچه کوي که اهل او عیال بچو باندې کوي که قربدارانو باندې کوي که مړی په صدقات کوي که jihad کې مجاهد سره صدقه کوي که د پیرانو خانقاه شکرانو یو لسمه سیدانو ته وړي دا ټول په ينفقون کې داخلي دي څنګه چې هغه په کې داخلي دي او که څوک اعتبار کوي نو دغه تخصیص کوي کنه ست خاص کوي بار کوي نو څوک چې تخصیص کوي دلیل باغوي او دلیل څه دی د قران بل آیت بخي چې دینه مراد مړي پس خیرات نه دی دغه تخصیص سمې درته ویل قران کریم کې قید د نسخ دی کنه دی مقید مطلق مقید ګرځول قید پکې لګول قسم د نسخ دی نسخه یا مساوات غواړي د ناسخ او د منسوخ په درمیان کې یا خیریت غواړي د ناسخ د منسوخ نه ما ننسخ من آیه او ننسها نأتی بخیر منها ګوره خیریت اشاره کوي د قران نه برابل د نس پیدا کو کتاب چې هغه ملي چې ينفقون مراد مړ پس خیرات نه دی پیش هغه مطلق راغلی ينفقون او ته نسخ خاص کې قید پکې لګي او د خېټې نه لګي یا د قران مساوي کتاب د قران یو آیت بل آیت مساوي دي فقط ایت کې چې دواړه قطعیت ثبوت دي پیش کې بل آیت کنه الله چرته ویلي ذات مراد نه دي کتاب الله مطلق په حدیث سره هم مقید کولې نشي قید قسم د نسخ د نسخ مساوات غواړي کتاب قطعی حدیث ظنی چې په دې سره مقید کولې نشي او ته د خېټې نه وې چې نه ذات مراد نه دي مدات بارکی نو دا کوم انصاف دی نو څنګه چې الته مونږ تعمیم کولو ټول خرچو ته مونږ شاملولو ينفقون دغه وجنه که تفاسیر ګوري زکات تم راړي وی زکات تم شامل دی نفلی صدقات تم شامل دی نه ګوره په دغه تفاسیر او مما رزقناهم ينفقون سوق د زکات علی سوق د نفلی صدقه علی سوق دواړو ته شامل ګړي عامي پریګ دی نو چې عام دی عامي پریګ دی کنه چې عام دی پریګ هو د ټول صدقات پکې راغلي او چې ته نه خاص کې او د عام کې تخصیصات کې لګي نسب پیش کې خېټې نه منوي چې فلانی فتاوی د لیکلي او ډنګلی فتاوی د لیکلي پارام کې دا غرنګ بالآخرتی دی کې تعمیم په احوالو د آخرت کې وکا سمره احوال د آخرت چې دي سمره اشیاء چې واقع کیږي په آخرت په دې ټول به یقین ساتین او بالآخرت هم یقینون کې به ال راضی او یقین ایمان به ال صحیح ثابت دي دي شی باندې پوښ وبالآخرة په آخرت باندې هم یقینون دي یقین ساتي نو دا دویم آیت مؤمنان د اهل کتابو دا غي بارکه دو اوس یو دریم آیت راځي هغه کې د دې دواړو ډلو چې مؤمنان من اهل الاسلام دي مؤمنان من اهل الكتاب دي د دې عاقبت محموده ورکه الله پاک ذکر کوي خ عاقبت